پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه کرامو ته د چندې لپاره اعلان وکړو چې یاره مجاهدینو لپاره چنده پکار ده او د جهاد ته ځو او د سامان ضرورت دی د چندې ضرورت دی. پیغمبر علیه السلام چې کله دا اعلان د چندې وکړو نو هر صحابي کور ته ځي او چنده راوړي او ښځو چې کوم دی هم د پیغمبر علیه السلام د اعلان اورېدلی و چې یاره پیغمبر علیه السلام جهاد ته روان دی او دغه شانتي مجاهدینو لپاره چنده کوي. نو هرې زنانه هرې ښځې هغه په کور کې چې کوم مشر به و په کور کې چې به کوم نوجوان و په کور کې به یې خاوند و هغه به یې تیاره و چې وځه پیغمبر علیه السلام سره ځه جهاد له او کور کې چې کوم دی هغه مه پاتې کېږه. د زنانو هم چې کوم دی دغه جذبه وه د پیغمبر د حکم تعمیل یې کوو. نو یو زنانه وه چې د هغې په کور کې داسې نه او په کور کې چې کوم دی هغه نوجوان سړی هم نو خاوند هم نو دغه شانتې نور غټ سړی د هغوی په کور کې نو ځکه خاوند د دغې زنانه هغه شهید شوی و. نو دې زنانه سوچ وکړو چې خدایه پیغمبر علیه السلام د چندې لپاره اعلان کړی دی چې مجاهدینو ته د چندې ضرورت دی او دغه شانتې چنده کوو او هر سړی هره زنانه خپل خاوند لیږي خپل بچی لیږي او زما کور کې څوک نشته دی زه به څه کوم. نو د دغه زنانه یو ماشوم بچی د هغې کې په کور کې وګرځېده هېڅ یې چې کوم دی هغه پیدا نه کړل. نو دغه ماشوم بچی راواخېسته او د خپلې سینې سره یې ولګو او الله ته چې کوم دی مخ که چې خدایه زما په کور کې چې کوم دی نارینه سړي نشته دی زما په کور کې غټ انسان نشته دی او دغه شان د پیغمبر علیه السلام اعلان د چندې کړی دی. نو یا الله دا زما ماشوم بچی دی دا د پیو ماشوم دی زما د غېږې چې کوم دی ماشوم دی زما د زړه ټوکړه ده یا الله دا ته مانه په خپله لار کې قبول کا. دغې زنانه دغه ماشوم بچی راواخېسته او پیغمبر علیه السلام ته یې راوړه او پیغمبر علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله تاسو د چندې لپاره اعلان کړی دی لیکن زما کور کې څوک نشته دی سړي زما کور کې نشته دی خاوند مې شهید شوی دی په جهاد کې دغه شانتې نور را سره څه نشته چې چانده کې درکړمه. لیکن دغه ماشوم بچی دغه د غېږې ماشوم دغه د پیو ماشوم یا رسول الله دا واخلي او جهاد دې ځان سره بوځئ. پیغمبر علیه السلام دغه زنانه ته فرمایي چې دا خو ماشوم بچی دی دا خو چې کوم دی جهاد نشي کولی دا خو له الله مکلف نه دی ګرځولی په ده باندې احکامات لاره خدای نشته دی نو دې زه څنګه جهاد ته بوځم. عزتمندو دغه زنانه دا ډېر عجیبه جواب ورکوي. عزتمندو له دې زنانه د پیغمبر علیه السلام سره هغه بېشانه محبت او د پیغمبر علیه السلام د حکم تعمیل کو د پیغمبر علیه السلام تابعداري او اتباع د خبرې کوله چې پیغمبر علیه السلام د چندې اعلان کړی دی. نو دغه زنانه ورته وایي یا رسول الله ما ته پته ده چې دا ماشوم بچی جهاد نشي کولی دا ماشوم بچی باندې د الله حق لا نشته دی د باندې د الله احکامات لا نشته دی خو یا رسول الله زما کور کې څوک نشته دی لهذا زما دا ماشوم بچی واخله یو صحابي ته یې ورکه هغه صحابي به چې کوم دی زما دا ماشوم بچی د ډال په ځای باندې استعمالوي. چې کله کافر په دغه صحابي باندې غزار کوي دا صحابي باندې د غشي غزار کوي یا د تورې غزار پې کوي زما دا ماشوم بچی دی ورته وړاندې کوي د ډال په ځای د استعمالوي او صحابي د جهاد کوي. عزتمندو دا له زنانو د پیغمبر علیه السلام سره محبت و د پیغمبر علیه السلام تابعداري د پیغمبر علیه السلام د حکم تابعداري عزتمندو دغه صحابیاتو څنګه کړې وه.